وفا او مطلوبې په قرآن کېږي، ظلم چې کېږي بس په ګل افغانستان کېږي، ظلم چې کېږي بس په ګل افغانستان کېږي. د جرار هر غزل به ولې په چا ښه نه لګي، د جرار هر غزل به ولې په چا ښه نه لګي، چې پکې ذکر د لغمان او د پغمان کېږي، ظلم چې کېږي بس په ګل افغانستان کېږي، ظلم چې کېږي بس په ګل افغانستان کېږي. قربان مو شم. دا یو کس لاندې لیکلي وی شاعر ته ووایه اسلام آباد مه یادوه. ولې جانانه؟ اسلام آباد یې ډېر بدې راځي. نو ته خو ما اسلام آباد ته په اور کې مې ونړوه، نو ما دغسې ښېره پسې وکړه. خدای دې اول سلامونه او نیکې هیلې احترامات حامد جان او جرار پښتینه تا ته وروره. زه یو خبره کوم د اسلام آباد چې دی الله د اسلام آباد داسې تکه تکه کړي چې بیخي هغه د پېژندلو نه. قربان دې شم، قربان دې شم. شین صاحب ما ته په عاشقۍ باره کې څه ویل، نن به یې هېڅ داسې بې چرته ناست یم. نو دغه ده یو وایي چې زړګی دې مړه ستا شو ما نیلام در کړی دی، د مینې لاس مې یاره سرعام در کړی دی. نو بس چغې نارې مه وهه ټول خلک به خبر شي، روژه ده روژه ماتي له مې عام در کړی دی. او چې مینه دې کوله نو په شا به رانه نه ځې، ما وګوره جانانه کلک دوام در کړی دی. جانه مست قربان دې شم. نو د عاشقۍ په باره کې دا یو بل دی چې نن مې د تللي جانان یاد کې صدقه ویستې ده، بیا مې د زړه له کوره نوې جنازه ویستې ده. ناروغه نه یم د ځان په ننداره ناست یم، د یو چا غم رانه